افشار صاحب راورسېده بخښنه غواړم منصور صاحب لا په لاره وې راورسېدلی دانش صاحب او افشار صاحب صحیح ده شعر دی چې یو څو خبرې دي چپ شمه که ووایم یو څو خبرې دي چپ شمه که ووایم خولې له مې راغلي دي چپ شمه که ووایم کومو واکدارانو مې د حق پوښتنه کړې ده کومو واکدارانو مې د حق پوښتنه کړې ده کوم پکې غلي دي چپ شمه که ووایم نور کردار یې څنګه دی ما او تا ته څه ښکاري نور کردار یې څنګه دی ما او تا ته څه ښکاري څومره چې ښاغلي دي چپ شمه که ووایم مننه نور کردار یې څنګه دی ما او تا ته څه ښکاري څومره چې ښاغلي دي چپ شمه که ووایم څومره د پښتون د تحفظ انتظام شوی دی څومره د پښتون د تحفظ انتظام شوی دی څومره یې وجلي دي چپ شمه که ووایم مننه څومره د پښتون د تحفظ انتظام شوی دی څومره یې وجلي دي چپ شمه که ووایم یو څو نور شعرونه چې د مینې په مستۍ کې په ځان کله څوک پوهېږي شاکر صاحب د مینې په مستۍ کې په ځان کله څوک پوهېږي خو بیا د تنهایۍ د عذاب څومره اندازه ده مننه ادمه تر دې دمه پورې څومره په عذاب شوې ادمه تر دې دمه پورې څومره په عذاب شوې ادمه د غلطۍ د عذاب څومره اندازه ده او ښه وایه که نه څومره خدایانو ته یې ټیټ کړي ښه وایه که نه څومره خدایانو ته یې ټیټ کړي غریبه د نیستۍ د عذاب څومره اندازه ده مننه شمال صاحب ته دي یو شعر ډالي چې والله که به د ژوند نورو کارونو ته وزګار یم والله که به د ژوند نورو کارونو ته وزګار یم خو ټول عمر مې دغه یو سړی په نیټ څارلی او دانش صاحب ته دې ډالي چې ترمنځه مو د خلکو په لمسون خبرې نه وي ترمنځه مو د خلکو په لمسون خبرې نه وي د زه په نیټ څارلی یم ما دی په نیټ څارلی مننه ترمنځه مو د خلکو په لمسون خبرې نه وي د زه په نیټ څارلی یم ما دی په نیټ څارلی غزل درته وایم چې زما د ژوند په بربادۍ ما سره چا جوړي زما د ژوند په بربادۍ ما سره چا جړلي په دغه فکر مې تمام شپه بېګا جړلي او جي منمه خو حالات مې درله نه درکوي او جي منمه خو حالات مې درله نه درکوي او تا په ما پسې بلها 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 جړلي مننه اوس چې په هغه ځای تېرېږم زړه کلک ونیسم اوس چې په هغه ځای تېرېږم زړه کلک ونیسم چېرته چې ګرانه مودې کېږي ما او تا جړلي او ای مړه دا غزل مې لږ د زړه په غوږو واوره ای مړه دا غزل مې لږ د زړه په غوږو واوره ای ما په دې غزل کې خدای کو په رښتیا جړلي مننه ای مړه دا غزل مې لږ د زړه په غوږو واوره ای ما په دې غزل کې خدای کو په رښتیا جړلي مړه نو څه وشو که تا ورپکې هم وجړل مړه نو څه وشو که تا ورپکې هم وجړل په دغه غم کې خو په ما باندې دنیا جړلي او ځکه اوس تا خدای چې دواړه بېلېدویا سره مننه مړه نو څه وشو که تا ورپکې هم وجړل په دغه غم کې خو په ما باندې دنیا جړلي او ځکه اوس تا خدای چې دواړه بېلېدویا سره ځکه اوس تا خدای چې دواړه بېلېدویا سره څوک ډېر خفه و وایه ډېر ډېر پکې چا جړلي
روح مې په سندرو خوشحالېږي نه روح مې په سندرو خوشحالېږي نه روح مې په ټپه باندې خوشحاله وي حال ناواده کړو ته څوک نه وایي حال ناواده کړو ته څوک نه وایي ځکه په واده باندې خوشحاله وي په دغه شعرونو باندې سمیع الله خاطر صاحب ته بلنه چې هغه راشي خپل کلام رسوي